أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د مکې مکرمې د فتح واقعات بیانول، او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د مسلمانانو 10,000 نفریز لشکر د شپې په وادي فاطمه کې واړول، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر ټول لشکر اورونه بل کړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځانه سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته داخل سي، قریش ټول تباه کیږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاته کیږي، ځکه د قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. هو، دوی د عربو اشراف او مشران وه، خو عدد یې لږ و. او که اوس دغه لشکر په جنگ او وژنه مکې مکرمې ته ننوځي، نو د قریشو قبیله ختمیږي او څوک یې نه پاته کیږي. عباس رضی الله تعالی عنه دا ښه وبلل چې د قریشو څخه وغواړي چې بې له جنګه تسلیم سي او دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته نسي داخل. نو په دغه شپه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور سو او د لشکره څخه د مکې مکرمې پر طرف ورووتی. غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته یې ولیږي چې بې له جنګه تسلیم سه. په والله د دغه لشکر په مقابل کې هیڅ قوت او طاقت نه لري. دا خو دلته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د لشکره څخه ورووتی. هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د قریشو نور مشران سره ناست دي، خبرې او مشورې سره کوي. هغه نور ورته وایي یا ابا سفیان، په دغه اوس ورځو کې د مدینې منورې د طرفه څخه هیڅ حال نه لرو او څوک هم د هغې خوا څخه نه راځي چې پوښتنه ځینې وکړو. خبرونه او معلومات قطعه دي او دا عجبه ده. پخوا به همیشه د هغه ځای څخه نفر راتله او حال به راوړي، خو اوس به خبره پاته یو. او دا بیرسته چې مسلمانانو زموږ د حملې نیت کړی وي او زموږ په بېخبرۍ کې حمله را باندې وکړي. نو ته مدینې منورې ته ولاړ سه او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړه. خو ستا اصلي مقصد به دا وي چې هلته وګوره، معلومات وکړه. که و محمد صلی الله علیه وسلم ته لوی او قوي لشکر راټول سوی و، نو مکه ور تسلیم که، ځکه موږ نه غواړو چې مسلمانان په جنگ او زور مکې مکرمې ته را داخل سي. که بیا چیرې کوچنی او ضعیفه لشکر ورته راټول سوی و، بیرته راسه او جنگ ورسره کوو. سبحان الله، قریش لا تر اوسه پر جنگ ټینګ دي او د جنگ خبرې کوي. نو ابو سفیان ته د نورو مشرانو د طرفه دغه وظیفه ورکول سوه، مګر ابو سفیان غواړي چې د دغه سفره څخه ځان خلاص کړي، ځکه یو وار د مخه تللی و او بې فایدې بیرته راغلی. اوس نه غواړي چې بیا ولاړ سي. نو په دغه شپه د مکې مکرمې څخه راووتی. حکیم ابن حزام چې د قریشو بل مشر دی، دا هم ورسره ملګری دی. د مدینې منورې پر لار ګوري چې ممکن د هغه طرفه څخه یو څوک راسي او دی معلومات ځینې وکړي چې په مدینه منوره کې څه حال و. نو د مدینې منورې پر لار یو څه مخته ولاړ چې شاید یو څوک را رهي وي. که ګوري اورونه بل دي، دونه اورونه بل وه چې مځکه یې ټوله نیولې وه، ځکه د هرې خیمې و مخته اور بل و. ده چې ورته وکتل پوه سو چې دا ډېر لوی لښکر دی.
نو یې حکیم ابن حزام ته ویل دا څوک دي؟ دا د چا لښکر دی؟ په والله څوک د دې لښکر د جنگ طاقت نه لري. واقعا هم 10,000 نفریز لښکر دی، لوی لښکر دی. ابو سفیان د حکیم ابن حزام سره دغه خبرې کوي. په دغه وخت کې یو بل دریم نفر هم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی چې هغه بدیل ابن ورقا د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس و. هغه خزاعه چې د بنو بکر قبیلې د قریشو په ملګرتیا 23 نفره وروژلي وه، او هغه جنگ د حدیبیې د صلح د ماتېدو او د مکې مکرمې د فتح سبب وګرځېدی. نو دغه بدیل هم راوتلی دی. دی بیا ولې راوتلی دی؟ ځکه دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکره سره راځي. نو هغه به همیشه په انتظار و او تر مکې مکرمې د باندې به د معلوماتو دپاره راوتی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر را رسېدلی دی که یا. نو بدیل ابن ورقا د لښکر د راتګ د معلوماتو دپاره راوتلی دی. ابو سفیان او حکیم ابن حزام راوتلی دي. ګوري چې د مدینې منورې د طرفه یو څوک راسي او دوی د حالاتو معلومات او پوښتنې ځینې وکړي. او عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه بیا د لښکره راوتلی دی په یو چا پسې ګرځي چې و ابو سفیان ته یې ورولېږي چې بې له جنګه تسلیم سه. دغه 4 نفره په دغه شپه کې تر مکې مکرمې د باندې راوتلی دي چې هر یو یې جلا جلا مقصد لري. اول بدیل ابن ورقا د ابو سفیان سره مخامخ او یو ځای سو. ابو سفیان پوښتنه ځینې وکړه چې دا څوک دی؟ بدیل ویل نیم خبر. بدیل پوهیږي چې دا د مسلمانانو لښکر دی، مګر ابو سفیان ته منکره سو، غواړي چې قریش نسی پوه او بې خبره پاته وي. نو اوس د دې دپاره چې د ابو سفیان فکر واړوي ویل شاید دا د خزاعه قبیله یعنی زما قبیله وي او ستا سره یې د جنگ اراده وي، ځکه تاسې د دوی نفر ور ووژل. ابو سفیان هوښیار و، ویل یا بدیل خزاعه تر دغه لږ دي، خزاعه دونه لښکر نه لري. بدیل رضی الله تعالی عنه وویل شاید حوازن وي. ابو سفیان ویل یا حوازن هم نه دي، هغه هم دونه لښکر نه لري. دوی په دغه خبرو کې وه چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی خبرې واورېدې. عباس رضی الله تعالی عنه وایي والله زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور وم چې د ابو سفیان خبرې مې واورېدې چې ویل ما هیڅ کله دونه اور او دونه لښکر نه دی لیدلی. او بدیل ورته وویل دا خزاعه دي ستا د جنګ دپاره راغلي دي. ابو سفیان ویل خزاعه تر دې لږ دي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما د ابو سفیان آواز وپېژندی. نو مې ورته وویل یا ابا حنظله. هغه ویل څوک یې؟ ابوالفضل یې؟ ما ویل هو. ویل دا څه خبر دی او دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ټول عرب یې ستا د جنگ دپاره راوستلي دي، تسلیم سه. که مکې مکرمې ته په زور داخل سو والله دا به د ابد دپاره د قریشو هلاک وي. قریش نیست او نابود کیږي. رښتیا هم ابو سفیان چې دا حال ولیدی پوه سو چې هیڅ مې په وسه نه دي پوره. نو ابو سفیان ویل اوس چاره څه ده؟ ستا په فکر او نظر زه باید څه وکم؟ عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل په والله که د مسلمانانو لاس ته ورغلې سر دې در پرې کوي. نو زما سره پر دغه غاتره سپور سه چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دې ورولم او د هغه څخه ستا دپاره امان وغواړم او مکه بې له جنګ ور تسلیم که. چې مکې مکرمې ته بې له جنګه داخل سي او څوک ونه وژل سي. ابو سفیان چې بیرې اخیستی و ویل اوس زما سر د دوی په کار دی او دوی د جنگ دپاره راغلي دي. که ما وویني وژني مې، زه څنګه در سره ولاړ سم؟ ابو سفیان بیریږي، وایي اوس خو صلح پای ته ورسېده او دا لښکر د جنگ دپاره راغلی دی. که زه هلته ورسم او هر چا ولیدم وژني مې. خو عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه امان در کوم، زما سره راځه. نو یې ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
پر غاتره تر شا ورسره سپور کوي او د مسلمانانو د لښکر پر طرف وررهي سوه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي او هغه دوه نفره یعنی بدیل ابن ورقه او حکیم ابن حزام و مکې مکرمې ته ولاړه. اوس عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان لښکر ته راورسېده. لکه مخکې چې مو درته ویلي وه د لښکر د پیردارانو او امنیت مشر او قومندان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان لښکر ته راورسېده، هر پیردار چې به ولیدي ویل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره پرېږدئ، اجازه ورکړئ، د شاوه نفر ته نه ګوري او نه ورته متوجه کېږي. څو و عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ورورسېده. هغه ویل دا څوک دي او ورته راولاړ سو. کم وخت چې ابو سفیان ولیدی نو یې په لوړ آواز وویل ابو سفیان د الله دشمن، الله لره دې حمد وي چې بې له عهد او امانه یې په لاس راکړې، یعنی اوس صلح نسته او ته په لاس راغلې. نو یې توره پر راپورته کړه غواړي چې ویې وژني. مګر عباس رضی الله تعالی عنه پر غږ کړه ویل یا عمر دی زما په جوار کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل دا د کفارو مشر دی، د لره جوار نسته. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بیا وویل دی زما په جوار کې دی. اوس عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې ویې وژني، مګر عباس رضی الله تعالی عنه جوار ورکړی دی، نه پوهېږي چې څه وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې پر طرف په چابکي ورهي سو او ځغلي. دلته عباس رضی الله تعالی عنه پوسو که عمر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ابو سفیان د وژلو اجازه یې ځینې واخیسته نو یې وژني. ځکه ورته وبه وایي یا رسول الله ابو سفیان مو ونیوی د وژلو اجازه یې راکوې او که ورغلی شاید اجازه هم ځینې واخلي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې و طرف ته غاتره ورچابکه کړه. هغه یو پر پښو ورځغلي او بل بیا غاتره پسې ورځغلوي. مګر عمر رضی الله تعالی عنه اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمې ته ورننوتی او ویل یا رسول الله الله جل جلاله ابو سفیان بې له عهد او ذمې په لاس راکړي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي زه هم د غاترې څخه وروغورځېدم او خیمې ته ورننوتم او ما ویل یا رسول الله ما جوار ورکړی دی. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر زنه لاس ورلاندې کړي لکه یو څوک چې وچاته زارۍ کوي او ورته ومې ویل نن شپه به د ابو سفیان سره بې له ما څخه بل څوک خبرې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عباس ابو سفیان ستا خیمې ته در سره بوزه او سهار یې ما ته راوله. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ابو سفیان ما را سره بوتی او په سهار کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی نو یې ورته وویل یا ابا سفیان آیا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدي ادا کې چې لا اله الا الله؟ ابو سفیان ویل څونه حلیم او کریم یې او څونه د صلې رحمي خاوند یې. که چیرې بې له یوه الله څخه نور الهه وای موږ ته به نن فایده را رسولې وای، نو بې له دغه یوه الله څخه نور الهه نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل آیا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدي ادا کې چې زه رسول الله یم؟ ابو سفیان ویل په دغه باره کې مې تر اوسه په زړه کې یو شی سته، یعنی تر اوسه په دې کې شکمن یم چې ته رسول الله یې. دلته عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ابا سفیان مسلمان سه او د مخه تر دې چې سر دې پریسي شاهدي ادا که چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او په والله که مسلمانان په زور مکې مکرمې ته داخل سوه دا به تر ابده د قریشو ذلت وي. اسلام غالبه او ښکاره سو
او ته تر اوسه په شک کې نو ابو سفیان مسلمان سو مګر په خوله نو یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دا خو یې په خوله وویل مګر په زړه کې تصدیق نه و چې په دې به بیا په وروسته کې پوه سو ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکې مکرمې و خلقو ته امان ورکوې دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنه مداخله وکړه ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی ابو سفیان په دې امتیاز خوشحاله سو مګر ویل یا رسول الله زما کور کوچنی دی دونه نفر نه ځایوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک مسجد الحرام ته داخل سو هغه په امان دی ابو سفیان ویل دا هم کفایت نه کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی ابو سفیان ویل هو دا عام او پراخه امان دی اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکې مکرمې ته داخل سو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته امان چیرې دی د ابو سفیان په کور کې په مسجد الحرام کې او هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې بنده کې هغه په امان دی مګر هر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل سي هغه وژل کیږي ابو سفیان په دې امان خوشحاله سو او غواړي چې ولاړ سي قریش خبر کی نو مخ پر مکه مکرمه رهي سو عباس رضی الله تعالی عنه هم ورسره دی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړه هغه بیرته راوګرځېدی او ابو سفیان یوازې رهي سو دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړې بیا نو عباس رضی الله تعالی عنه هم په ابو سفیان پسې رهي سو او هلته نږدې و مکې مکرمې ته چې د دوو غرو په مابین کې و مکې مکرمې ته د ننوتلو لار تېره سوې وه دلته عباس رضی الله تعالی عنه په ابو سفیان پسې ځان ورورساوه او غږ یې پر وکړ ویل یا ابا سفیان ودرېږه ابو سفیان چې په خپل چرت کې ډوب و او حواس یې بایللي وه تر شا یې وکتل او وبېرېدی ویل غدر کوي یا بني هاشم عباس رضی الله تعالی عنه ویل یا غواړم چې خبرې در سره وکم ابو سفیان ویل نږدې و چې زړه مې درېدلی وای ودې بیرولم خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه یو څه درته وایم داسې یو دم دې غږ راباندې وکړي چې ودرېږ زه دې وبېرولم عباس رضی الله تعالی عنه ویل والله ما ګمان نه کاوه چې ستا بیره دې و دې اندازې ته رسېدلې وي چې د غږ بیرېږي ابو سفیان ویل ښه څه وایه عباس رضی الله تعالی عنه ویل نه یم خبر فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې د دغه دوو غرو په مابین کې پر دغه ځای دې ودروم دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کوي چې حرکت وکړي مګر هو د رسم گذشت پر قسم د ابو سفیان و مخته تیر سي اوس نو چې د سې شنبې د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې 18 ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر د وادي فاطمه څخه چې مر الزهران ورته ویل کېده د مکې مکرمې و طرف ته حرکت وکړي د لشکر اوله ډله چې مقدمه وه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په قومنداني هغه د بني سلیم قبیله ده چې 1000 نفره د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ وه دغه ځای ته راورسېده چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي
ابو سفیان دغه قبیله ونه پیژنده. ویل یا عباس دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا بني سلیم دي. ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم یې سره څه؟ زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نشته. دوی ولې راغلي دي؟ بیا بله قبیله تیره سوه، بیا بله قبیله، خو هره قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورښیي. ابو سفیان د هرې قبیلې سره وایي چې زموږ او د دوی سره څه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله قبیلې امر کړي وې چې د ابو سفیان پر برابري ورسئ، په لوړ آواز به 3 تکبیره وایاست: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دغه قبایلو په لیدلو سره د ابو سفیان زړه نور هم ولوېدی او پوښتنه به کول دا څوک دي، دا څوک دي. د عربو ډیرې قبیلې سره یو ځای سوي وې چې هغه قبیلې جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت وې. او بیا په آخر کې یوه مجموعه یا د لشکر یوه حصه تېرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه سوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. په دغه ځای کې په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل سبحان الله، یا عباس دغه څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل تا ونه پیژنده؟ ویل یا والله نی پیژنم، دا څوک دي؟ کم وخت چې ابو سفیان د دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولیدی چې په نورو ټولو قبایلو کې یې داسې انتظام، قوت او حرکت نه ولیدلی، نو خود په ډېر تعجب سره یې وویل یا عباس دغه څوک دي؟ په والله هیڅوک د دغه ټولۍ مخ ته نشي درېدلی او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنه وویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. په مهاجرینو او انصارو کې ابو سفیان د دغه لشکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل په والله ستا د وراره پاچهي ډېره لوه سوې ده. عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا ابا سفیان دا پاچهي نه ده بلکې نبوت دی. ابو سفیان ویل هو نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه. ویل اوس نو مکې مکرمې ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لشکر د اسلحې او جنگي طاقت سره وویني. ځکه ویل که ابو سفیان دغه لشکر ونه ویني، اسلحه او استعداد یې ونه ویني او مکې مکرمې ته ولاړ سي، ممکن خپل رای او نظر ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ او وژنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم سي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې او کم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لشکر ولیدی هغه هم پوه سو چې جنگ فایده نه لري. مکه مکرمه بې له هر عذره باید تسلیم کم. ابو سفیان مکې مکرمې ته داخل سو او هلته یې په لوړ آواز سره نارې کړه یا معشر قریش دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. د دونه لشکره سره درته راغلی چې تاسې هیڅ مقاومت نسئ ورسره کولی. د قریشو مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول سوه. ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لشکر دی، ټولیانې دي، قبیلې دي، تسلیم سي چې سالم پاته سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.